د افغانستان لپاره د امریکا په خواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په پاکستان کې د نامنیو لمنې پراختیا ته په غبرګون کې اسلام آباد له ټي ټي پی وسلوالو سره د جګړې پر ځای د سولې او خبرو اترو لارښوونه کړې. زلمي خلیلزاد پر پاکستان غږ کړی دی چې له ټي ټي پی وسلوالو سره جګړه د روان کړکېچ حل لاره نه ده او باید له دې ډلې سره د پوځي زور پر ځای د سیاسي ستراتیژۍ او خبرو لار غوره کړي. نوموړی زیاتوي چې وروستیو جګړو کې د پاکستان امنیتي ځواکونو او ملکیانو درانه تلفات لیدلي او دا په ډاګه کوي چې د جګړې د له منځه وړلو پوځي حل لاره ناکامه شوې او باور لري چې دا چاره به د دغه کړکېچ په له منځه وړلو کې کومه اغیزه ونه لري. هغه نیوکه کړې ده چې اسلام آباد د ټي ټي پی د خبرداریو او جګړو پر ضد اغیزناکه تګلاره نه لري او ټینګار یې کړی دی چې پاکستاني مشرتابه باید له خپلو تیرو تجربو زده کړه وکړي تر څو له روان ناورین ځان او سیمه وژغوري. د پاکستان امنیتي ځواکونو او پاکستاني طالبانو ترمنځ تاوتریخوالی د ګڼ شمېر امنیتي پرسونل او اتباعو د مرژوبلې لامل شوی دی. که چیرې پاکستاني ادارې په دې باور وي چې د دې ننګونې لپاره پوځي حل شتون لري نو دا تېروتنه ده. زه د باور وړ ستراتیژي نه وینم. وخت راغلی چې سیاسي ستراتیژۍ ته بدلون ورکړو او خبرې اترې وکړو. هممهاله خلیلزاد د افغانستان له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د روان کړکېچ د له منځه وړلو په برخه کې دې له پاکستان سره همکاري وکړي. پاکستاني ادارې تل د 2021 کال څخه مخکې امریکا او افغان حکومت ته مشوره ورکړې چې د افغان طالبانو سره خبرې اترې او سیاسي جوړجاړی وکړي. د پاکستان لپاره وخت راغلی چې د ورته کار کولو په اړه فکر وکړي. افغانستان باید د پاکستان سره په داسې برخو کې مرسته وکړي. زلمی خلیلزاد داسې مهال پاکستان ته له ټي ټي پی وسلوالو سره د جګړې پر ځای د خبرو اترو سپارښتنه کوي چې تېره ورځ پاکستاني رسنیو د خپلو سرچینو له قوله خبر ورکړ چې ټاکل شوې راتلونکې اونۍ د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان کابل ته سفر وکړي. افغان حکومت بیا تر اوسه د محمد صادق خان د دغه سفر په اړه څه نه دي ویلي. بل وروسته د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د شنبې په ورځ خبرداری ورکړی و چې افغان حکومت باید ښکاره دریځ خپل کړي یا له وسلوالو ملاتړ وکړي یا دې له پاکستان سره ودرېږي. هغه ټینګار کړی دی چې د پاکستان پر وړاندې د ترهګریزو بریدونو مشران او پلان جوړونکي د افغانستان له خاورې فعالیت کوي. نوموړي زیاته کړې وه چې افغان حکومت ته یو څرګند پیغام ورکړل شوی دی یا دې له ترهګرو سره ودرېږي او یا دې هم له پاکستان سره. دا په داسې حال کې دی چې افغان حکومت بیا په کراتو د پاکستاني چارواکو یا تورونه رد کړي او ویلي دي چې هیڅ ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د ګاونډ هېوادونو پر وړاندې د افغانستان خاوره وکاروي.